چې دا څومره ځایونو کې د درس قرآن چغې راوځي وګرځه زما تجربه د خلق زه دینداره نه یم خو قل سیرو فی الارض ما علم هله کړی دی چې ټوله دنیا مې خوړلې ده هر څه مې لیدلي دي ملا څه ته وایي چې پیدا شي کوټه کې برانډه کې لوبې وکړي جومات ته یې ولیږي بچی د ملا زه تا ته زندګي ښایم ملا کور کې پیدا شي برانډه کې ومشغولېږي چې څنګه لږ راغټ شي کوم ځای ته یې ولیږي جومات نه چې لږ لوی شي چېرته یې ولیږي مدرسې ته د څو ځایونه ولیدل کور جومات مدرسه چې مدرسې نه څنګه فارغ شي بیا چېرته راشي جومات ته یا مدرسې ته د په ټوله دنیا کې څو ځایونه لیدلي دي دی به په دین څه پوه شي الله انبیاءو ته نبوت 40 کاله پس ورکاو 40 کالو کې د هر څه لیدلي دا د دنیا ښه بد دی وګوري حلال و حرام وګوري روا و ناروا وګوري ظلمونه د دنیا وګوري د کردار و د گفتار خلقو کې فرق وکي کامل د 40 کالو پوره هوښیار شي هر خبیث پیژني چې کله د ښه عارف شي بیا الله ولا نبوت ورکړي ملا صاحب ته په 14-15 سال کې زمونږه مدرسې نبوت پروانه جاری کی چې ته د پیغمبر وارث یې ځایونه یې څو لیدلي دي دی د مایخانې په حقوق خبر دی د شراب خانو نه دی څه خبر دی رنډې خانو کې څه کېږي دی د دې نه جوارگر خانوں کی چکی کی دتا دا پتا دل سے کاغذ وروڑما ورتویما چی جی ہیرا منڈی میں رہنا جائز ہے یا ناجائز دے بماتوی چی ہیرا منڈی چتا ہوئی زبتیں چی جی دا خکولی بنگلی دی بیتا خستا زید بہترین چمنون دی پاکی او دا سیدہ دے بلی کی چی جائز ہے لیکی بکنا دے ہیرا منڈی پی جنینا دتا چی چو کوئی چی پولیو څنګه شی دی دیون تپوسو کی چې څنګه شی هغه ته چې دا خو د علاج والا شی دی بهترین دی بلی کی چې جایز ہے او که چا ورته ولیکل چې نه جي دی نه خو سړی خرابېږي دی به ورته لیکي چې ناجایز دی دته خپله پته هېڅ شي نه دی نه دی خبر او دله تا قرآن ټول ورکړی دی اختیارات ټول د سره ورسره دي دی د خلکو د ځمکو فیصلې کوي دی ځمکه پېژنو د جرګه لیدلې ده د کور جمع جماعت جمع مدرسه منفی بیا و مغسیزونه د ټوله زندگی تیره شوه په دې کې چې تیاره راځي او خلک یې خوري دی په دې څه خبرېږي چې لوګان ګټلی څنګه شي کټ کولی څنګه شي پخولی څنګه شي دی به زما د کلیو د قوم د فیصلو څه غم وکړي دی به شریعت کې د نورو خبرو نو قرآن به یې وي لکه زمون کلي کې هغه سړي وی چې دوسه خدای به دې وي دانې به دې نه د دغو خلکو خدای شته قرآن شته خدا الله په فضل نه په کور کې پرده شته نه چې کم دی عدل شته نه خویندو لوڼو ته حقوق شته زمونږ چې څومره ملا په منبر ناست دی کم شیخان چې قرآن پړاوي ستا دی د الله په ذات قسم یوه خیرنه غونې مور دی ولا کور ته ولېږه ورته وایي چې ته د دې شیخ د ښځو لباس وګوره د دې پیرو د دې میاو د دې ملا د ښځو لباس وګوره او پرده یې وګوره میک اپ یې وګوره چې څنګه یې کوي تاله به وایي چې وروره کمسلې ښځې ورکره اوسېږي تا ته به وایي چې د ښځې داسې لباس دی د ده په کور کې دین نه زمونږ دغه حال دی او مسلمان په گفتار غلطیږي چې دې ځای کې زه خبرې جهاد داسې جهاد داسې ته دا پوښتنه نه کوي چې مفتي صاحب نو ستا خو نه چېرته سترګه ړنده ده نه خو دې لاس ګوډ دی نه دې زوی شهید دی دا څنګه جهاد دی الله دې کور آباد کړه چې ته خپله نه ځې د کردار مولیان وپېژنئ عوام د کردار مولیان چې بره کم څه وایي لاندې وګوره چې په ده کې شته او که نشته دی ټوله ورځ وایي چې ماپي کوئ او ماپي ډېر لوی ثواب دی او د مسلمان احترام کوئ نو چې دی په لار روان وي داسې ورته راتاو شو دی چې هېڅ دی د ښځې داسې داسې لکه وګوره چې کسې دی ماپي کوي که نه کوي ته ګوره چې دی ستا ته خور مور نیا ټولو نه تېرېږي که نه تېرېږي بیا ورته غلي غونې وښه چې مولي صاحب ما خو هسې ګپ لګو
تا بل ورځ ویلي وو چې مافي ډېر لوی ثواب دی او د خدای بندګان چې وي هغه مافي کوي. ما تا مور خور ته کنځل نه دي کړي، ما ته کتې چې ګورې هغه د ممبر خبره درکې شته که نشته؟ ستا خو دې د الله په ذات قسم یو عورت خو ته تجربه وکړه. د کردار خلق، الله د کردار خلق خوښوي، د گفتار خلق، د گفتار خلق. شیطان 1000 سال په گفتار په خوله باندې د الله عبادت کړی، 1000 سال وی چې الله یو دی وحده لا شریک له، شریکی نشته. لوی الله ستا خبره به منو، ته داسې پتا بیان یم. خو چې کله وخت راغی الله ته چې داسې وکوي هیره دا نشه کردار ځای کې پرتګو وتا. مسلمان استا ټول تروت استا مسلمانان د کردار مسلمانان نه دي. کافر عیسایان که عیسایان دی که یهود دی که نسوارا دی که شیعگان دی که هندوان دی، که تو ورته غیر مسلم وای که تو ورته کافر وای، دا ټول د کردار غیر مسلم دي. څه شی دي؟ څه چې وایو مګه کوي. وایي چې موبایل نه بغیر کار نه کیږي، مفت یې دلته راورسول. درته وایي چې بلیو پرنټ فلمونه بربنډ لیدلو سره ښه ټایم پاس کیږي، کور ته یې درته راورسولو. درته وایي چې دې فیسبوک نه بغیر وخت نه تېرېږي، کور ته یې درته راورسولو. مسلمانه ستا دین ته به وایي چې موږ هم تبلیغ وله، تا تبلیغ وله سره دین دی چېرته؟ تا تبلیغ وله چې کوم څه ښایي دا دین دی؟ الله لوی دی، والله هر څه کوي، او بس نور هېڅ پته نشته. خجی میراث پیژنې نه جی، موږ ورته علما ویلي دي چې مسایلو کې به ګوتې نه وایي. خجی میراث کې د مور څومره حصه ده؟ یاره جی موږ ولیان نه یو، ولیان نه ده سوی چې موږ مسلمان دي. ته ته د میراث حصې څنګه نه دي معلومې چې مور ته به څومره حصه میلاویږي، لور ته به څومره میلاویږي، زوی ته به څومره میلاویږي، ښځې ته به څومره میلاویږي، نر ته به څومره میلاویږي. د نیا او د نیکه څه حصه ده؟ چوک محروم کیږي او څنګه محروم؟ میراث د شریعت لویه مسله ده. د منځونو نه 1 کروڑ ها په درجه اوچته ده. په دې ځان پوه که دا به تا ته چا ویلي وي چې مونځ لویه خبره ده؟ نه، مونځ د میراث په مخ کې ډېر وړوکی عبادت دی. میراث ډېر لوی عبادت دی. د میراث یو جز قرآن بیان کړی دی، او د مانځه یې سوا د سوالات نه سوا دویم ټکی نه دی کړی. او د میراث یو جز بیان کړی دی، د پردې یو جز بیان کړی دی، د حقوق العباد یو جز بیان کړی دی، د ګاونډي د حقوقو یو جز بیان کړی دی. ستا په اسلام کې د ګاونډي حقوق شته؟ ته د برطانیې والا نه، ته د امریکې والا نه پوښتنه وکړه. کم خلک چې برطانیا او امریکا کې اوسېږي هغه چې تا له د هر ځای حال بیانوي، ته به چې د جنت حال راته بیانوي. ستا خور لور ته څوک نه ګوري بد، چې ستا خور لور خپله راځي نه وي، څوک به ټک ورته ونه کړي. کور له به څوک در ښکاره نه شي، په چت به سړی ونه ګوري، جنۍ پسې به د شپېلک ونه وهي، پینټ شرټ کې ګرځه ستا کوناټو پسې به څوک مخ وانړوي. لور دې د بربنډه ګرځي، څوک به وله لاس وانه شي. او دي کافر حقوق یې ټول هغه راغستي دي چې ستا قرآن تاله کم بیان کړي، هغه یو هم تا سره نشته، یو تا سره نشته. ستا افکار دا دي چې روژه د ثوابونو میاشته، چې یوه کجوره چاله ورکړي 8 واړه جنتونه په یوې کجورې ملا ورکوي. ورکوي که نه ورکوي؟ خو چې څنګه روژه را نږدې شي چې کجوره په 10 روپۍ کیلو وي، نو په 40 شي. ستا د مسلمان دا کردار دی. هندوانه چې 10 روپۍ کیلو وي په 10 شي. هر شی خیجي روژه کې کښکته کېږي. دا ستا کردار دی. انګریز ووی چې بربنډ فلمونه ښه دي، ارزانه کړه. موبایل اعلی شی دی، ارزانه کړو. کونیتوب ښه شی دی، ارزانه کړو. کیلونه کرکټ ښه شی دی، ټوله دنیا یې پې لګیا کړه. او ستا دین څه شی دی؟ هیره جي چې جومات کې کښېني او دلته ذکر کوي، دا بیا په ملکونو فیصلې کېږي. یو کس ذکر ته کښېنوی، ما کور ته پرېږده او ته دلته ذکر ته کښېنه. چې څومره ذکر کولی شي، خو دننه کور ته ما پرېږده چې زه ستا کور کې 1 ذره سونه پرېږدم، د سړي به زوی دی، او ته دلته ذکر ته کښېنه. ستا دا ذکر دی، ستا کور کې غلا منع کړي، منع به کړي، او ملکونه ته په دې ذکر فتح کوي. ته خای غولوې مسلمان. اسلام د کردار نامه ده، د گفتار نامه نه ده. دا د خلو د ډزو نوم نه دی.
چې ډوزي ولا او خبرې کوا او بس بیا چې راکوشي لکه څنګه نور دی هغسې تی خلک کردار پیدا کې کومه مسله چې واورئ کور ته لاړ شئ په هغې عمل وکړئ څومره چې عمل پې کوی شئ هغومره یې پې وکړئ چې څومره نه شئ کوی هغې کې ځان الله ته مختوری وګڼئ چې یا الله بس دې نه پورته مې وس نشته خو ګناهګار یم مور نشم په پرده کولی ورور ښځې وراندار باندې ستر نشم کولی ورور مې دې ته راضي نه کو چې خویندو له حصه ورکړي ربه ګناهګار یم زما د کور خوراک حرام دی په دې نیت دی خورا چې دا حرامه ده نو کم از کم کیدی شي قیامت پر ورځ دی الله په دې وبخي چې تا حرام وي مسلمانه کم طرف ته روان